د یو زمانې خبره ده چې په یو کلي کې یو زمیندار د خپل خر او چیرې سره اوسېدو. هغه به هره ورځ ځنګل ته لرګي کټ کولو دپاره تلو او د ماښام کېدو نه مخکې به یې په خپل خر باندې لرګي اچول او واپس به کور ته تلو. یو ورځ زمیندار سوچ وکړو چې ولې نه د چیرې هم ځان سره ځنګل ته بوځم. څه سوچ کول نه بعد زمیندار ځان سره دوانه ځناور ځنګل طرف ته روان کړل. چیرې او خر د ماشومتوب نه د زمیندار سره اوسېدل او دا دوانه خپلو کې ډېر ښه ملګري وو. ځنګل ته د تلو په وخت کې زمیندار په خپل خر باندې یو د اوبو وړوکی منګی هم کېښودو. په دغه شان د ځنګل لاره ختمېده. زمیندار مخکې روان و او چیلۍ او خر ورپسې په آرام روان و. د مالې خولې په تا باندې اوبو بار کړي دي. په ځنګل کې خو تالاب شته دی، هلته کې تازه اوبه میلاویږي. ای پاګلې، ته نه پوهېږې چې زموږ مالک څومره هوښیار دی. په ځنګل کې تالاب خواته ځنګلي ځناور او خطرناک ځناور وي. که موږ هغې خواته لاړ شو نو موږ به وخوري. دې د وجې نه مالک زما په ملا باندې اوبه بار کړي دي. واه، ته خو ډېر زیات عقلمند یې. که رښتیا درته ووایم نو ستا په شان ملګري باندې زه ډېر فخر کوم. او که نه، دغه وجې نه خو مالک ستا خیال کول لپاره زه ساتلی یم. په دې خبرو کې دې ځنګل ته ورسي او زمیندار په لرګیو کټ کولو باندې لګیا شي او په دې کې وخت یې شو خو د وخت هېڅ پته ونه لګېده او زمیندار نن د چیلۍ د حیثي لرګي هم کټ کړل. ما نن ستاسو دواړو د حیثي لرګي کټ کړي دي. تاسو دلته لږ نور واښه هم وخورئ چې ډېر ماړه شئ چې بیا ماته ستاسو دپاره د واښه راوړلو هېڅ ضرورت نه وي. زمیندار دې لاړ شي او هغې دواړه په ګیا خوړلو باندې لګیا شي او څه وخت بعد چیلۍ او خر دواړه کور طرف ته روان شي خو په لاره کې پرې ډېر سخت باران راشي. یا الله، دا باران د کوم ځای نه راغلی؟ داسې خو به موږ دواړه ډېر لامده شو. پرېږده چې وشي. هسې مو هم د ډېر وخت نه د باران مزه نه ده اخیستې او د 3 ورځو نه مو لمبلې هم نه دي. دا باران به ستا صفایي هم وکړي. یاره مزاق مه کوه، باران څه وړوکی شی نه دی. که موږ لامده شو نو دا لرګي به هم لامده شي او دې سره به د مالک ډېر نقصان وشي. راځه چې چېرته زره پټ شو. پټ خو به شو، خو دا راته ووایه چې مالک په تلو کې ستا په غاړه کې دا کاڼی یو څه دپاره واچولو. په منډو دوی ته یو خار پیدا شي او دواړه هغه غار ته ورده شي. ای خدایه، دا څومره تیز باران دی. دا ګوره، په دې غار کې د څومره ځناورو هډوکي دي. دا د کوم ځناور غار کیدی شي؟ دا موږ چېرته ګیر شو؟ ما ته هم پته نشته. زه په اول ځل په دې لار راغلی یم. باران د وجې موږ غلط ځای ته راغلو. د نن تللو سره هغوی ته هر طرف ته د ځناورو هډوکي ښکارېدل او دې دواړه ډېر ویرېدل. ما ته خو داسې ښکاري چې دا د شیر غار دی. نه، داسې ښکاري لکه چې موږ په ډېر غټ مصیبت کې راګیر شوي یو. که داسې وي نو موږ ته پکار ده چې د دې ځای نه زر ته زره وځو. تا رښتیا وویل، که بهر لاړ شو نو موږ به صرف لامده شو او که دلته ایسار شو نو شیر به مو خوري. زر راځه، ناوخته کومه. دواړه چې څنګه غار نه وځي نو دوی ته مخې ته شیر راشي او د هغه په خوله کې یو منګ ښکار وي او هغه په آرام غار طرف ته روان و. دې باران خو زه تنګې ته راوستم، اوس زر ته زره دې غار ته نه کېږم چې آرام وکړم او د دې هیره نرم غوښه وخورم. ای خدایه، زموږ مر خو زموږ خولې له راسېدلی دی. اوس به څه کېږي؟ په آرام شه چیلۍ خور، مالک سوچ ته پرېږده. د دې مصیبت نه د بچ کېدو به یو نه یو لاره خامخا وي. خو زموږ خیر نشته، شیر هم زموږ طرف ته را روان دی. چوپ شه، یاره به موږ نور هم کمزور کي. ما سره د دې یو حل لاره شته دی. زه چې درته څه وایم هماغه وکړه. په دې ویلو سره خلک په زوره په ځمکه لغتې وهل شروع کړل. دا څنګه عجیبه اواز دی. داسې ښکاري چې زما په نشواري کې څوک زما غار ته دننه تلي او دا اواز خو هم زما د غر نه را روان دی. ته ودرېږه، زه ورپسې ورځم. هلته شیر د باران نه ډېر تنګ راغلی و او غوښتل یې چې غار ته دننه لاړ شي. خو خر او چیلۍ د شیر په لیدلو سره نور هم عجیبه اوازونه شروع کړل. څه وشول بیګم؟ ستا دا غاښونه ولې کړاپېږي؟ شهنشاه، دا د لوږې اثر وی. 4 ورځو راهیسې مو صرف خر، گوش، چیلۍ او د پیشو په شان واړه ځناور خوړلی دي. اوس زما زړه کېږي چې چېرته د شیر نرمه غوښه وخورم. اوهو، خو ولې نه چې موږ د دې غار مالک د شیر انتظار وکړو چې څنګه هغه راورسي موږ به ستا په خدمت کې ورتکلی پیش کړو. ای خدایه، دا څنګه ځناور دي کوم چې شیر په دعوت کې پیش کوي او هغه هم ورتکلی؟ داسې ښکاري چې ډېر خطرناک ځناور دي. اوس زه څه وکړم خدایه؟ داسې خو به زه بېخوره شم او که زه د دوی نه وېرېدم نو د ځنګل ټول ځناور به ماته یرندوکې وایي. اوس څه وکړم؟ شیر ودرېدو او سوچ یې کولو چې دننه ډېر خطرناک ځناور دي. شیر لږ همت وکړي او اواز وکړي.
د هاردن هلکو زه د هار مالک شیر یم او دا راته ووایه چې تاسو څوک یې او زما په هار کې دننه څه کوئ. اوهو ته د غار مالک یې، موږ خو هم ستا انتظار کولو. واول ته دا ووایه چې تاسو څوک یې. زه یم سوا شیر. سوا شیر؟ ما خو تر اوسه داسې نوم کله نه دی اورېدلی. څه پته لګي ته یو هاټ ډوکهباز یې، که ما ته پته ولګېده نو پرېږدم دې نه. څه ثبوت پیش کا. هله دا خو زموږ نه ثبوت غواړي. اوس به څه کوو؟ که چېرته ورته زموږ باره کې پته ولګېده نو خیر مو نشته. چیلې خوري ته یېرېږه مه، ما سره یو بله لاره هم شته. ودرېږه، ته داسې نه پوهېږې. زه اوس تا پسې بهر دروزم او خورم دې، نو هله به تا ته یو پوخ ثبوت میلاو شي. زما د بهر راتللو نه مخکې ته زما د پنجې نوکان وګوره. په دې ویلو سره خر د خپل غاړې نه هلکانې راواخلي او بهر یې شیر ته راولي. دا وګوره، دا زما د پنجې نوکان دي. آیا دومره بس دی چې زه څومره خطرناک ځناور یم او یا زه پخپله بهر دروزم او ښکار دې کم؟ په دې ویلو سره خر د خپلو پښو نه د تللو اواز راوباسي او هلته بهر چې شیر کله نوک وویني نو هغه ډېر ویرېږي او ځان سره وایي وی خدایه دا دومره هټ نوک چې دې ځناور دا نوک دومره هټ دی نو دا به خپله باندې څومره خطرناک وي. دې نه بعد شیر د هغه ځای نه وتښتي او چیلۍ او خر دواړه په امن سره کور ته واپس راشي. او ملګرو که دا سټورۍ مو خوښه وي نو چینل لایک او سبسکرایب کړئ.